بسم الله الرحمن الرحیم. ننم پنځمه درسي حلقه ده. د مخکني درس په ارتباط نن راځو دې ته چې وګورو د لمانځه په ټولو تکبیرونو کې لاسونه لوړول صحیح او د اعتبار وړ ده، د صحیح او معتبرو احادیثو موافق عمل دی که نه. د احنافو رای په دې ارتباط د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق ده که د دوی دي مخالفین. حتما پوهیږئ چې احناف یوازې د لمانځه په ابتدا کې تکبیر تحریمه کې لاسونه لوړوي، بیا په نورو تکبیرونو کې لاسونه نه لوړوي. البته د اختر په لمانځه کې هم څه اضافي تکبیرونه لري، تکبیرات، او په وتر کې هم هلته هم لاس لوړوي. اما ځینې نور په دې باور دي چې ګواکې پیغمبر علیه السلام تکبیر تحریمه کې هم لاسونه لوړول، رکوع ته تلو کې هم لاسونه لوړول، او له رکوع چې به بیرته راپورته کېدو هم. او داسې روایت هم شته چې ګواکې پیغمبر علیه السلام به سجدې ته تلو کې او راپورته کېدو کې هم لاسونه لوړول. له دغو ټولو آراو کومه یو غوره ده؟ دقیقه ده او د سنتو د صحیح احادیثو مطابق ده. بخاری د رفع الیدین په نامه باندې په ارتباط دا ترجمه الباب شی ده: باب رفع الیدین فی التکبیرة الاولى مع الافتتاح سواء. له تکبیر اولا سره سم د لاسونو پورته کول، دا یې عنوان ده د دې باب. او تر دې عنوان لاندې دا روایت راوړم چې زه به یې تاسو ته ترجمه وړاندې کړم. د حدیث ترجمه دا ده: له عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په د لمانځه په پیل او د رکوع ته د تلو په تکبیر سره سم لاسونه تر اوږو پورې پورته کول. داسې د رکوع د سر پورته کولو په وخت کې به یې هم همداسې کول، او فرمایل به سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد. خو په سجدو کې دا کار نه کول، یعنې سجدو کې چې به کوم تکبیرونه ویل کېدل هلته به لاسونه نه لوړول. دا روایت په بخاري کې 15 ځلې په دغو شمیرو راغلی: 384، 693، 694، 915، 916. 384 روایت یې داسې ده: دا مشکل دا چې دا روایت باید تاسو ټول لیدلی وای او راویان یې هم توپیر هم درته معلوم شوی وای، او دا چې لومړی، دوهم، دریم، څلورم راوي څوک ده. ما دلته ټول په نښه کړي دي. درې سوه څلور اتیایم روایت داسې دی چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به لاسونه لوړول تر اوږو پورې او د لمانځه ابتدا کې چې کله به لمونځ پیلول، اذا افتتح الصلاة و اذا کبر للرکوع، او چې کله به رکوع ته تکبیر ویل.
یعنی د لمانځه په ابتدا کې به هم لومړي تکبیر سره لاسونه لوړ کړ او بیا چې کله رکوع ته بوتو هلته به هم لاسونه ورچت او چې کله به له رکوع نه راپاسېدو راپورته کېدو دا مهال به هم لاسونه لوړ کړ او بیا به ویل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وکان لا يفعل ذلك في السجود او په سجدو کې دا کار نه کول. څلور سوم روایت بیا داسې دی چې بیا هم له عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت چې ما پیغمبر علیه السلام ولیدو چې د لمانځه ابتدا کې تکبیر سره هغه به خپل لاسونه له تکبیر سره یو ځای لوړول تر وضو پورې او همداراز کله چې به د رکوع لپاره تکبیر ویل او بیا به سمع الله لمن حمده ویل او ربنا ولك الحمد. او د سجدو په دوران کې به سجدو ته تلو په دوران کې به هم لاسونه نه لوړول او را پاسېدو کې 535 روایت بیا داسې دی چې دا هم له عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به لاسونه تر وضو پورې هغه مهال وړول چې لمونځ به یې پیل کړ او چې رکوع ته به تکبیر ویلو او له رکوع نه چې به سر راوړل هلته به یې هم دا کار کوو. 218 روایت هم داسې ده. بیا هم عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما وایي چې پیغمبر علیه السلام یې ولیدو چې کله به لمانځه ته پورته شو نو لاسونه به لوړ کړل تر هغه چې تر وضو پورې به ورسېدل او همدا کار به د رکوع لپاره د تکبیر ویلو په دوران کې کول او همداسې چې کله به له رکوع سر لوړ کړ. 218 روایت هم همداسې ده راویان هم ټول همدغه دي او لومړی راوي صحابهو کې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ده. بیا هم وایي چې پیغمبر علیه السلام مې ولیدو چې کله به یې د لمانځه په پیل کې تکبیر ویلو افتتاح کې نو دواړه لاسونه به له تکبیر سره سم تر وضو پورې لوړول عین کار د رکوع دوران کې به کول هغه مهال هم چې سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ویل او د سجدو په دوران کې به دا کار نه کول. سجدو ته تلو کې هم له سجدو نه د راولاړېدو په دوران کې په داسې حال کې چې د ټولو روایاتو لومړی راوي یو کس ده عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما دوهمې د ده زوی سالم ده درېیمې زهري ده اول دوهم درېیم راویان ټول یو دي خو په الفاظو کې ډېر زیات ژور توپیرونه شته. په یوه کې کان یرفع یدیه حذو منکبیه اذا افتتح الصلاه په بل کې اذا قام في الصلاه رفع يديه حتى يكون حذو منکبیه او په بل کې کان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه په یوه کې واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا په بل کې وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك اذا رفع رأسه من الركوع په بل کې واذا كبر للركوع فعل مثله په بل کې واذا ركع رفع يديه او په بل کې بیا ویل شي واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه
په بل کې واذا قام من الركعتين رفع يديه، په یو کې وکانه لا يفعل ذلك في السجود، او په بل کې ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. پوره تفاوتونه سره راغلي. مطلب یې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سجدې له تکبیر پرته په نورو تکبیرونو کې لاسونه تر اوږو پورې لوړول. د سمع الله لمن حمده د ویلو په وخت کې به هم دا کار کوي. دا روایت په دریو طبقو کې یو راوی لري، په صحابهو کې هم، په تابعینو کې هم، او په تبع تابعینو کې هم. بل شاهد نه لري. په داسې حال کې چې موضوع ده ډېر عامه، هر ځل پیغمبر علیه السلام تر شا په سلګونو کسانو لمونځ کوي. په ټولو صحابهو کې بل داسې صحابي نشته چې همدا خبرې کړي. نه بخاري د بل صحابي لومړی راوي داسې روایت راخیستی ده، او نه د صحابو د حدیثو په نورو کتابونو کې شته. یعنې یوازینی راوي چې د صحابو له منځ دی د پیغمبر علیه السلام د لمانځه په ارتباط چې په سلګونو کسانو لیدل، په زرګونو، اته په لکونو، یوازې یو کس دا خبره کوي. درې طبقو کې یو راوي. دې ته محدثین غریب، ناشنا روایت وایي. د محققینو په دې باندې ترکیز ده چې احکامو کې داسې روایات نه منل کېږي، او په کار دا ده چې د یو څوک یو خبرې دعوا کوي نو لږ تر لږه دوه شاهدان وړاندې کړي، حتی په ډېرو عادي مسایلو کې لکه د پور ورکړي. په دې کې هم چې یو څوک دعوا کوي د یوې خبرې مدعي ده، بل به په هغه صورت کې خبره مني او تر وخته پورې به احتیاط کوي، د خبرې په منلو کې به احتیاط کوي، خپله به یې نه مني او بل ته به یې نه وایي، تر څو چې هغه دوه شاهدان له ځان سره ونه لري. پیغمبر علیه السلام ته د یو خبرې منسوبول یا د یو دیني حکم په ارتباط، په لمانځه کې د یو حرکت په ارتباط چې خبره کېږي نو باید کافي شواهد ولرو، سل په سلو کې ډاډه او مطمئن شي چې دا خبره یقیني ده. د قرآن د واضح اصل کې مراعات شوی چې وایي دوه شاهدان به نیسي، ځینو مواردو کې درې، په ځینو کې څلور شاهدان. له دې پرته د چا دعوا مه منئ. دلته په درې طبقو کې یو راوي ده. په داسې حال کې چې پیغمبر علیه السلام لمونځ په سلګونو کسانو لیدلی، هره ورځ 15 ځلې لیدلی. له همدې عمر، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، بل روایت داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یوازې په لومړي تکبیر کې لاسونه لوړول، بیا یې دا کار نه کول. همدغه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته چې دغه روایت منسوب شوی ده، او بخاري یوازې دا روایت راخیسته. د احادیثو په نورو کتابونو کې بیا دا هم راغلی چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وویل چې پیغمبر علیه السلام یوازې په تکبیر اولا کې لاسونه لوړول او بیا دا کار نه کوي. روایت هم دا دی عن عبد الله ابن عمر انه كان يرفع يديه في اول ما يستفتح ثم لا يرفعهما. دا ابن ابي شيبه وای، یو لوی محدث، شستر د حدیث کتاب لري او ټول روایت راوړي. همدا روایت چې په بخاري کې راغلی او همدا روایت چې په بخاري کې نه ده راغلی، عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ته منسوب روایت، دا دواړه راوړي.
په نورو کتابونو کې له ابو هریره رضی الله عنه په دې اړه داسې روایت راغلی چې وایي د سجدې په تکبیرونو کې به هم پیغمبر علیه السلام لاسونه لوړول. د ابو هریره رضی الله عنه روایت دا دی: عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر يفتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد. ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل لاسونه هغه مهال تر وضو پورې لوړول چې د لمانځه پیلولو په وخت کې به تکبیر ویل، او کله چې به رکوع ته او سجدو ته تلل، کله چې به رکوع کول او سجده کول هغه مهال به یې لاسونه لوړول. د دغو دوه روایاتو په مقابل کې داسې روایات دي چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې په لومړي تکبیر کې لاسونه لوړول، بیا یې دا کار نه کوي. تاسو درې روایات ولیدل. دوه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ته منسوب، یو یې داسې چې پیغمبر علیه السلام به لومړي تکبیر کې لاسونه لوړول او رکوع ته په تلو کې هم او له رکوع نه بېرته راپورته کېدو کې، او همدا عبدالله ابن عمر ته منسوب بل روایت داسې دی چې ابن ابي شیبه راوړی چې پیغمبر علیه السلام به یوازې په لومړي تکبیر کې لاسونه لوړول، بیا یې نه کوته. او بل د ابو هریره روایت چې ګواکې پیغمبر علیه السلام به لومړي تکبیر کې هم، رکوع ته تلو کې هم، له رکوع نه راپاسېدو کې هم، سجدو ته په تلو او په راپورته کېدو کې هم تکبیر ویلو او لاسونه به یې لوړول. د دغو ټولو له منځ نه یو انتخاب څه اسان کار نه دی. فقهاو دا کار کړ. دا روایت چڼلې متعارض روایت، بیا د خاصو دلایلو په رڼا کې یو ترې غوره کړه. دا کار هر څوک نشي کولی، او دا درایت غواړي، فهم غواړي، بصیرت غواړي، علم غواړي، په حدیثو باندې پوهېدا غواړي، په قرآن باندې پوهېدا غواړي. د دې ټولو په رڼا کې به یو څوک دغسې له دغو روایاتو نه متعارضو روایاتو یو انتخاب دی. فقهاو هم دا کار کړی. روایات دا دی: د برا رضی الله عنه نه روایت دی چې پیغمبر علیه السلام به هغه مهال چې لمونځ به یې پیل کولو نږدې غوږونو پورې به یې لاسونه لوړول، هغه تر وضو پورې ویل. اما برا ابن عازب وایي چې پیغمبر علیه السلام به د لمانځه په ابتدا کې پیل کې د تکبیر سره لاسونه نږدې غوږونو پورې جګول. دې کې فرق نه وست، دومره جګول، دومره که دومره چې دا ګوتې د هغه سره برابر شي، غوږونو له آخري برخې سره. دا د یو روایت. له همده نه بل روایت دا دی چې پیغمبر علیه السلام کله چې به لمونځ پیل کولو دواړه لاسونه به یې لوړ کړ، خو بیا یې دا کار نه کولو تر هغه چې له لمانځه به فارغ شو. له مخکنیو سره دوه تفاوت دی دې روایت، له مخکنیو درې روایتونو سره، چې پیغمبر علیه السلام به یوازې د لمانځه په افتتاح کې پیل کې لاسونه لوړول، بیا دا کار نه کول. او دی وایي چې پیغمبر علیه السلام به لاسونه تر غوږو ته نږدې پورې ولاړول. له عاصم رضی الله عنه روایت دی چې هغه له خپل پلار نه روایت کوي چې علي رضی الله عنه به لاسونه د لمانځه په پیل کې لوړول
بیا به دا کار نه یاد کول. یعنی علی رضی الله عنه به هم داسې کار کول، یوازې لاسونه په لومړي تکبیر کې لوړول، بیا به په ټول مانځه کې دا کار نه یاد کول. ابن مبارک هم وایي چې اشعاص له شعبي نه چې لاسونه به په اول تکبیر کې لوړول او بیا به دا کار نه کول. دا هم ابن ابي شیبه وایي. عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يرفع في شيء منها. دا چې علي رضی الله عنه به لومړي تکبیر سره لاسونه لوړول په لمانځه کې، بیا به په بل هیڅ و تکبیر کې لاسونه نه لوړل. بیهقي روایت کړ. همداراز د ابن مسعود رضی الله عنه په ارتباط، عبدالله ابن مسعود په ارتباط راغلی چې هغه به لاسونه په لومړي تکبیر کې لوړول، بیا به دا کار نه یاد کول. مخکې مو ویل چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په بل روایت کې ویلي چې انه كان يرفع يديه في اول تكبيره في اول تكبيرة ثم لا يعود. خپل عبدالله ابن عمر روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام به د لومړي تکبیر سره لاسونه لوړول او بیا به دا کار نه کول. همدا خبره عبدالله ابن مسعود هم کوي. له دې ټولو نه معلومیږي چې پورتني روایات چې له برا ابن عازب نه، له علي رضی الله عنه نه، له عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه، له عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، له شعبي، له دې ټولو روایت شوي دي. ټول په دې باندې متفق دي چې پیغمبر اسلام یوازې په لومړي تکبیر کې لاسونه لوړول او بیا یې دا کار نه کوي، نه په رکوع کې او نه په سجده کې. احنافو دغو روایتو ته ترجیح ورکړه. دا ځکه چې هم د دغو روایاتو شمیر زیات دی، راویان یې زیات دي، او راویان یې هم تر عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د پاخه عمر خاوندان دي. د ده یو روایت بل نفی کوي، یو روایت دته منصوب ده، یو څه وایي او بل روایت یې بل څه. نو اخوا په بخاري کې یوازې یو روایت داسې موندلی شو چې همدا خبره کوي چې پیغمبر علیه السلام به په رکوع کې هم او له رکوع نه راپورته کېدو کې هم لاسونه لوړول. خو له هغه سره هغه خلک هم موافق نه دي چې په رفع الیدین باور لري د امام بخاري سره، ځکه هغوی د سجدې په تکبیرونو کې هم وایي چې باید لاسونه لوړ شي. تاسو ولیدو چې د ابو هریره رضی الله عنه روایت وایي چې پیغمبر علیه السلام ګواکې سجدې ته په تلو او راپاڅېدو کې هم راپورته کېدو کې هم لاسونه لوړول. ابن ابي شیبه چې په 215 هجري کال کې وفات شوی، تر امام بخاري هم د صحابه دور ته ورنږدې دی او هم یې خپل کتاب تر بخاري ډېر دمخه لیکلی. د رفع الیدین اړوند روایات په امانت سره راغلي، د دواړو لورو مستند روایات یې راخیستې، هغه هم چې د امام بخاري رحمه الله د رای تایید کوي او هغه هم چې د دې رای خلاف دی.
او وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې تکبیر اولا کې لاسونه لوړ کړي. د انس رضی الله عنه هغه روایت هم راوړي چې د ابو هريره رضی الله عنه روایت ورته ده. انس رضی الله عنه هم داسې وایي چې ګواکې پیغمبر علیه السلام سجدو ته په تلو او پورته کېدو کې هم لاسونه لوړول. دا روایت دوه راویان لري په صحابو کې، ابو هريره او انس رضی الله عنه. داسې روایاتو ته محدثین د عزیز روایت عزیز نوم ورکړي. غریب، عزیز، مشهور، متواتر. غریب هغه روایت دی چې یو راوي لري، په یو طبقه کې یو راوي. او د بخاري دغه روایت په 3 طبقو کې یو راوي لري. یعنی دا ډیر غریب ده، ډیر ناشنا. او دا بل روایت چې انس رضی الله عنه ته او ابو هريره رضی الله عنه ته منسوب دی او وایي چې پیغمبر علیه السلام به سجدې ته په تلو کې هم لاس لوړول او راپورته کېدو کې هم. دا په صحابو کې دوه راویان لري. یعنی د سند له مخې دا د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت معتبر دی. یو شاهد لري، په یو بل سره مرسته شوې، قوت ورکړی شوی. همدغسې روایت ته محدثین د عزیز روایت نوم ورکړي. او د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت لدې کبل هم ستونزه لري چې دته یو بل روایت داسې منسوب شوی دی چې د لومړۍ خبره را دی. دغسې روایات ستونزمنځ دي. محدثین په هغه کې احتیاط کوي. د روایت اعتبار ته صدمه رسیږي. یو راوي ته دوه متضاد خبرې منسوب شوي، لکه دلته چې بخاري کوم روایت راخستم. که دې موضوع ته له عقلي پلوه هم وګورو، د احنافو رایه دقیقه ده. نه یوازې له دې پلوه چې روایات زیات دي، د دوی د رای مطابق روایات، او راویان هم ډېر په عمر کې پاخه دي. په دې کې د علي رضی الله عنه په څېر شخص هم شته، عبدالله ابن مسعود هم شته. دوی د عمر له پلوه له عبدالله ابن عمر نه ډېر پاخه دي. محدثین دې ته هم توجه کوي چې عمر یې څومره ده، وړ ده، ماشوم ده، ځوان ده، ځوانکی ده، کې عمر پوخ ده، ډېر وخت له پیغمبر علیه السلام سره پاتې شوی ده، لږ پاتې شوی ده. د نورو مواصفاتو په څنګ کې دا هم په پام کې نیسي. د دې لپاره څو دلایل دي چې د احنافو رایه قوي ده. لومړی دا چې امام ابو حنیفه تابعی دی، له صحابو یې هم روایات اورېدلي. دته چې کوم روایت رسېدلي ډېر لاس په لاس شوي نه دي، چې له 5مې او 6مې طبقې اخیستي. ټول له اولې او 2مې طبقې نه یې اخیستي. خپله تابعی ده. هر څومره چې روایات زیات لاس په لاس شي او په خپلو اسنادو کې زیات راویان ولري، یعنې له 4 او 5 راوي چاته رسېدلي، په هغوی کې د توپیر، تغییر او تحریف امکان تر هغو زیات وي چې له لومړي، 2م یا 3م راوي ترلاسه کړي. امام بخاري رحمه الله اکثرا له 5مې طبقې او نسل خپل روایات ترلاسه کړي، او امام ابو حنیفه له اول او 2م نسل. امام ابو حنیفه رحمه الله د صحابه او تابعینو هغه اعمال هم په خپلو سترګو لیدلي چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم په تواتر له یوه نسل بل نسل ته انتقال شوی. دا کسان ژوندي وو چې د پیغمبر علیه السلام لمونځ یې په خپلو سترګو لیدلی، په هغه پسې اقتدا کړی،
او له هغه نه تابعینو ته انتقال شوی. دې ته محققین تواتر بالتعامل وایي، یو چې په ژبه باندې د روایات په تواتر سره دومره کسان یو روایت نقل کوي چې د هغوی اتفاق په دروغ باندې محال، یعنی تر 3 زیات شمیر دومره چې ګرانه وي چې هغوی د په یو دروغجنې خبرې خپلو منځونو کې توافق کړي بیا د انتقال شي. اما دا چې په عمل کې لیدلی دي بیا همغه عمل دوی را انتقال کړی ده. دومره طبقې کې د صحابو عمل چا په سترګو لیدلی ده، اورېدلو نه علاوه صحابي په خپلو سترګو لیدلی دي چې څنګه لمونځ کوي. د دې اعتبار تر هغه نه زیات ابو حنیفه دغسې خلک په خپلو سترګو لیدلی چې د پیغمبر علیه السلام عمل په سترګو لیدلی، دغه مطابق عمل کړی، او تابعینو په خپلو سترګو دوی په همدې حالت کې لیدلی دي، همدا یې رانقل کړی. اعتبار یې تر ټولو روایاتو لوړ دی. خو امام بخاري رحمه الله داسې څه په لاس نه دی ورغلی. له دې علاوه لمونځ له ګڼ شمېر ډېرو مهمو او بامقصده با هدف حرکاتو جوړ شوی چې هر یو یې ځانګړی محرک، علت او حکمت لري. لومړی حرکت یعنی د لاسونو لوړول له لومړي تکبیر سره، دا هم ځان ته یو حکمت لري. تاسو به لیدلي په ټوله نړۍ کې هر ځای کې هر قوم کې معمول دا ده چې یو څوک چاته تسلیمیږي نو خپل لاسونه لوړوي. جنګ کې هم کوم عسکر جنګ عالی چې غواړي خپل مقابل لوري ته تسلیم شي نو لاسونه ورته لوړ کړي، او چې وایي هم تسلیم شو نو ورته لاسونه لوړ کړي. لومړي تکبیر سره لاسونه لوړولو معنا دا ده چې موږ د الله تعالی په وړاندې اعتراف کوو چې خدای نور له بغاوت نه لاس اخیست، تسلیم یم ته منقاد. څوک چې په تکبیر کې خپل لاسونه لوړوي باید له همدغه شعور سره وي، له همدې احساس سره وي چې له دې وروسته مې له بغاوت لاس اخیستی، ستا په وړاندې تسلیم یم. الله اکبر، خدای تر هر ستر ستر دی، او د هغه په وړاندې زه نور تسلیم یم، منقاد یم، له بغاوت او غوسیانه مې لاس اخیستی. دلته د لاسونو لوړول له لومړي تکبیر سره یو لوی مهم مطلب افاده کوي. د لمانځه هر حرکت یو حکمت و هدف لري. رکوع، سجده، قیام، لاس تړلې ودرېدلې، لاسونه لوړول، د قبلې لوري ته مخ کول، په سلام سره له لمانځه فارغ کېدل، دا ټول ځان ته یو حکمت لري، فلسفه لري، د دې یو هدف دی. د لومړي تکبیر سره لاسونه لوړولو معنا هم دا ده. هغه خدای چې تر هر ستر ستر دی، دغه په وړاندې زه منقاد یم، لاسونه لوړوم، نور بغاوت او عصیان ما لاس اخیستی، تا ته تسلیم یم. که ته لمانځه کې لاسونه لوړوې او په دې باندې هم ډېر لانجه هم کوي او اختلاف هم کوي چې څومره لوړ کړم، په داسې حال کې چې د هر یوه لپاره ځینې راویان شته چې وایي پیغمبر علیه السلام مې داسې لیدلی ده یا مې داسې لیدلی ده یا تر هغه نه ټیټ مې لیدلی ده. روایت یو څوک چې په دې باندې عمل کوي په دې باید مؤاخذه هم نه شي، دا کار یې ډېر زیات هم باید ناشنا ونه ګڼل شي. موږ یو تعامل کوو، دې باندې بحث کوي، لانجه هم کوي او اختلاف هم کوي
خپل دریز باندې ډېر کلک ودرېږي اما نه پوهېږي دا لاسونه یې څه لپاره لوړوي. کله به یې په خیال کې نه یې ګرځېدلي، کله به یې چاته نه یې ویلي د لاسونو لوړولو هدف څه دی. په داسې حال کې چې مهمه خبر دا ده چې ته دا لاسونه لوړوي، هدف دې څه ده؟ هدف د لاسونو لوړول دا دی چې موږ خدای په وړاندې نور خپل انقیاد او تسلیمي اعلانوو، د بغاوت، د عصیان، د سرکشي تسلیم یو، د ته منقاد یو له دې نه وروسته. دې حرکت ته یوازې د لمانځه په پیل کې ضرورت و. د لمانځه په پیل کې دغسې یو حرکت ته چې لاس لوړ کړو او ووایو چې تسلیم یو، د لمانځه په پیل کې دې ته ضرورت. له هغه وروسته نور حرکات داسې دي چې د لاسونو اوچتول نه ایجابوي. رکوع د تعظیم مظهر ده ټولو قومونو کې. ستاسو وګورئ چې د یو چا درناوی کوي، د هغه په عظمت اعتراف کوي، نو سر ورته ټیټ کړي. رکوع او موږ په رکوع باندې د دې لپاره مکلف شوي یو چې دا سر ټیټول مو باید یوازې د الله تعالی په وړاندې. هغه سر چې د خدای په وړاندې ټیټ شوی، رکوع یې کړي، باید د بل چا په وړاندې رکوع ونه کړي. حرام ده دا رکوع سر ټیټول د بل په وړاندې حرام ده. رکوع د یو چا په عظمت باندې د اعتراف مظهر دی، نښه ده. دا خپل یو لوی حرکت دی، ډېر مهم حرکت. دې سره دا ضرورت نشته چې سړی لاسونه ورسره اوچت کړي. عقلاً دا نه ایجابوي چې دا مهال موږ له رکوع سره له یو غږ سره دوه حرکته وکړو، هم لاس لوړ کړو هم رکوع ته لاړ شو. هر حرکت د لمانځه له یو غږ سره توام ده. سلام کو مخ اړوو، سلام سره. رکوع وخت تکبیر وایو، یو مهم حرکت ترسره کوو، زه د خدای په عظمت باندې اعتراف کوو، سر ټیټوو. سجدې ته ځو، تکبیر وایو، یو حرکت متصل د دې کوو، یو ډېر مهم حرکت. سجده د یو چا پښو ته لوېدل دي. موږ چې الله تعالی په وړاندې سجده کوو، تندی په ځمکه ږدو، معنا یې دا ده چې د الله تعالی پښو ته لوېږو. تاسو به لیدلي یو څوک چې ډېر نیازمند دی، ډېر مستر او محتاج دی، او فکر کوي چې دا کس ما دا حاجت رفع کولی شي، ضرورت مې ترسره کولی شي، نو هڅه کوي چې دغه پښو ته ولوېږي. ستا پښو ته لوېږم، او ډېر همداسې کوي، پښو ته لوېږي، پښې یې نیسي هم. دا خپله یو ډېر مهم حرکت دی چې موږ یعنې ګواکې د زموږ دا سجده د خدای پښو ته سجده ده. خدای له جواریحو منزه دی. کله چې موږ وایو د خدای پښو ته لوېدل، معنا یې دا نه ده چې الله تعالی د پښو په نامه څه جوارح لري. دا بیل بحث ده. په هر صورت سجده یعنې د یو چا پښو ته لوېدل، ډېر ځان مستر ښودل هغه ته، او توجه مرسته یې ترلاسه کول، راجلبول. دلته موږ له تکبیر سره یو مهم حرکت کوو. د یو حرکت سره، د یو شعار سره، د یوې وینا سره دوه حرکت همزمانه هممهاله ترسره کول اختلاط مفاهیمو راولي. د دې لپاره دا رایه دقیقه ده چې سجده کې لاسونه اوچتول نشته، رکوع کې لاسونه اوچتول نشته. د لومړي تکبیر پرته په بل نورو تکبیرونو کې لاسونه اوچتول نشته، ځکه دا نور حرکات په خپل یو مفهوم لري، یو هدف ده، هدفمند حرکت. د رکوع مخکې تکبیر څوک وایي، نو دا تکبیر به یا د لاس لوړولو لپاره او یا د رکوع لپاره.
د دواړو لپاره نشي کېدای. رکوع سړی ځي احیانا څوک لاس اوچت کړي، دا تکبیر دی د لاس اوچتولو لپاره ده که د رکوع لپاره؟ تکبیر باید د یو حرکت لپاره، هر غږ د یو حرکت لپاره، دا د رکوع لپاره ده او که د لاس لوړولو لپاره. یو حرکت یو شعار سره د یو غږ سره دوه حرکات نشته. د همدې لپاره د غوره دقیقه ده چې د رکوع تکبیر یوازې د رکوع لپاره ګڼي، نه د لاس لوړولو لپاره. د غوره دقیق ده چې د سجدې لپاره د تکبیر ویلې یوازې د سجدې لپاره، نه د لاس لوړولو لپاره. غوره او ارجح رایه دا ده چې لاسونه یوازې په لومړي تکبیر کې لوړ شي او بس. ځینې دا اعتراض کوي چې احناف ولې د وتر او عیدینو په لمونځونو کې له اضافي تکبیرونو سره لاسونه لوړوي. موږ د عید په لمانځه کې هم چې شپږ اضافي تکبیرونه لري لاسونه لوړو، واړه اختر کې هم او لوی اختر کې. اعتراض د ځینو دا ده چې نو احناف ولې په د اختر په لمانځونو کې هم له تکبیرونو سره اضافي تکبیرونو سره لاسونه لوړوي. دوی متوجه نه دي چې هلته د لاس لوړول د یو حرکت لپاره، تکبیر ویل د یو حرکت لپاره، نه د دوه. په وتر کې هم موږ لاسونه لوړوو، خو هغه هم د یو حرکت لپاره ده، نه د دوه حرکتونو لپاره. اعتراض په دې دی چې تکبیر باید د یو حرکت لپاره، نه د دوه. قابل د توجیه نه ده چې په یو غږ او تکبیر سره دوه حرکات ترسره شي. هغه شپږ اضافي تکبیرونو کې هم موږ لاسونه لوړوو، خو بل حرکت نه کوو. دا لاسونه لوړول مو خپله دی، یو تکبیر سره یې، یعنې له یوه تکبیر سره یو حرکت هم ده. لاسونه لوړول باید د یو حرکت لپاره وي، نه د دوه. د عیدینو په لمانځه کې هم او د وتر په لمانځه کې هم زموږ اضافي تکبیرونه هر یو د یو مهم او خاص حرکت لپاره ده. تکبیر هم دا چې یعنې موږ وایو الله تعالی تر دې ډېر ډېر ستر ده چې زه په دا خپل حرکت سره دغه د عظمت بیان کړی شم، تر دې هم ډېر ستر ده. الله تعالی تر دې هم ډېر ستر دی چې زه دغه په وړاندې تسلیمي اعلان کوم، تر دې هم لوړ ده. تر دې هم لوړ ده چې رکوع ورته کوم، تر دې هم لوړ ده چې سجده ورته کوم. هغه په ما باندې تر دې نه ډېر حق لري. الله ډېر ډېر ستر دی. زما د حرکات دغه د عظمت په وړاندې یو وړوکی حرکت. تاسو ولیدو چې د دې تکبیر په ارتباط متعارض روایات دي، ځینې یو څه وایي او ځینې بل څه. داسې روایات هم شته چې یو راوي ته دوه متضاد رای منسوب شوي، لکه د عبدالله ابن عمر روایات چې متضاد دی کامل. یو وایي چې پیغمبر علیه السلام به یوازې تکبیر اولا کې لاسونه لوړو، بیا یې په هیڅ وخت ځای کې لاسونه نه لوړل. او هغه چې وایي په سجدې کې هم لاسونه اوچتول او په رکوع کې هم اوچتول، رکوع را پاسېدو کې هم، له سجدې را پاسېدو کې هم وکول. دا چې فقهاو تر ټولو یو روایت له دې نه غوره کړی ده، د دلایلو له مخې لیدلی دي چې دا روایات هم زیات دي، هم له یو بل سره تعارض نه لري، هم یې راویان د پاخه علم او د پاخه عمر خاوندان ترجیح ورکړ. احنافو ځکه دغه یوې رایې ته ترجیح ورکړه. یقینا چې د متعارضو روایاتو له مزنه د یوه انتخاب اسان کار نه دی. فقهاو ډېر زحمت ایستلی دی چې کار یې موږ ته اسانه کړی ده. احادیث یې چڼلي دي او د خاصو معیارونو له مخې تر ټولو غوره انتخاب کړی ده او د هغه له مخې احکام را ایستلي دي د خپل درایت په رڼا کې او د اسنادو له مخې، او موږ ته یې کار اسانه کړی.
دومره موضوع ده په امام سي د مقتدی قرات. دا هم یو اختلافي مسله ده. د مذاهبو ترمنځ یو اختلافي موضوع ده چې آیا مقتدی به په امام سي په جهري یا خفیه المنځونو کې قرات کوي که نه؟ ځینې په دې باور دي چې حتی په جهري لمانځه کې هم چې کله امام قرات کوي نو مقتدی به هم فاتحه لولي، او ګمان یې دا ده چې له فاتحې نه پرته لمونځ نه دی، اعتبار نه لري. یعنې که هغه خپله هم د امام قرات اوري، فاتحه تلاوت کېږي په جهر سره، دیم اوري، سره له دې نه به هم دا الفاظ دی تکراروي. دا باید وګورو چې د فاتحې سوره لوستل هم پر امام فرض ده او هم پر مقتدی که نه؟ که یوازې په امام. آیا لوستل فرض دي که غوره؟ آیا له فاتحې پرته لمونځ اصلا صحیح نه دی؟ په دې اړه قرآن څه حکم کوي او احادیث څه وایي؟ راشئ لومړی دا وګورو چې قرآن په لمانځه کې د قرائت په اړه څه حکم کوي. د لمانځه ټول حرکات له قرآن اخیستل شوي. پیغمبر علیه السلام هم څه ویلي او څه کړي د قرآن مطابق یې کړي د لمانځه په ارتباط. د قرائت په ارتباط په قرآن کې څو لارښوونې ګورو. دو ځلې امر کوي چې یوه اسانه برخه د قرآن په خپلو لمنځونو کې تلاوت کړي. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، دا یو آیت. قرائت کوي په خپل لمانځه کې هغه څه چې له قرآن اسانه یو، یعنی اسانه برخې قرائت کوي. اسانه دا چې تاسو حفظ کړي په اسانۍ سره ویلی شئ، درته ګران نه وي، مشکل نه وي. دغسې یو اسانه برخه د قرآن تلاوت کوي. یعنې داسې نه دی ویلي چې فاتحه تلاوت کړي، بلکې ویلي دي چې یوه اسانه برخه د قرآن تلاوت کړي. فقرؤوا ما تیسر من القرآن. او بیا په ورپسې آیت کې ویل شوي فقرؤوا ما تیسر منه، نو تلاوت کوي، قرائت کوي له قرآن نه چې څه درته له ده نه چې څه درته اسانه وي. یعنی چې موږ الله تعالی مکلف کړي یو په لمانځه کې قرائت د قرآن باندې، خو په هغه برخه چې موږ ته اسانه وي تلاوت یې کولی شي. انتخاب یې موږ ته پرېښی، مشخص کړی نه ده چې کومه برخه د قرآن به تلاوت کوئ. هماغه برخه چې تاسو ته اسانه حفظ کړی مو ویلې درته اسانه. همداراز موږ ته امر کوي چې کله قرآن لوستل کېږي نو غوږ ورته ونیسئ او پټه خوله اوسئ. یعنې چې ته کله د قرآن تلاوت اورې خوله به دې پټئ، خپل شونډان نه راخوځئ، ساکت به یې، خاموش به یې، او غوږ به ورته نیسئ. دوه واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الاعراف 203 آیات. یعنی کله چې قرآن تلاوت کیږي نو هغه ته غوږ ونیسئ، یو، وانصتوا خاموش اوسئ، دوه، چې په تاسو باندې رحم وشي. دا ډېر څرګند او صریح آیات، مګر صحیح ده چې د دې خلاف کوم روایت ومنو چې موږ ته الله تعالی فرمایي چې په لمانځه کې خو پرېږده، ته د قرآن غږ اورې نو خاموش شه، قرآن ته به غوږ نیسي، او یوازې غوږ نیول نه بلکې خبرې به هم نه کوي، ساکت او خاموش به وي. پیغمبر علیه السلام ته امر کوي چې کله فرشته تا ته قرآن دراوروي نو له ځان سره یې مه وایه او تلوار مه پرې کوه. دی وایي په ابتدا کې لا چې پیغمبر علیه السلام زیات ورسره عادت شوی نه و، چې کله به هغه ته وحیه کېدله نو فرشتې به ورته وحیه اوروله، ده به تکراروله ده.
له دې ویرې چې ایرې نه کړي او زر یې حفظ کړي. شونډان به باندې خوځول، الفاظ به تکرارول، عجله او تلوار به یې کول چې د دې لپاره چې له یادې ونه وځي، حفظ یې کړی شي. الله تعالی هغه ته وفرمایل چې دا کار مه کوه، له ځان سره یې مه وایه او تلوار مه پرې کوه. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. په قرآن باندې تلوار مه کوه مخکې له دې نه چې وحی تا ته بشپړ شي. یعنې چې پیغمبر علیه السلام له دې نه منع کړی شوی دی چې کله فرښتې هغه ته قرآن اورولو د دې په ځای چې ورته غوږ سي او واوري، له ځان سره به یې تکرارولو. او الله تعالی هغه ته وفرماید چې بس تلوار به نه کوې، عجله مه کوه، وارخطا کېږه مه، له ځان سره یې مه تکراروه. تا باندې لوستل هم زموږ په ذمه دي، ستا په حافظه کې ساتل هم زموږ په ذمه دي، او بیا د هغه بیانول هم زموږ په ذمه دي. دا توفیق او سعادت به موږ در په برخه کوو چې ته بیا دا بیان هم کړی شي، یعنې مطلب باندې پوه شي او خلک ور باندې پوه کړي، هغوی ته بیان کړي. دا د طه 114 آیات تر هغه د مخه چې تا ته د قرآن وحی بشپړه شي پر قرائت تلوار مه کوه. د دغو دریو آیتونو معنا دا ده چې یو، په لمانځه کې یوازې د قرآن یوه اسانه برخه لوستل فرض دی، ځکه فرض هغه څه ته وایي چې تعالی ور باندې امر کړی او پرېښودل یې ګناه او عمل نه ور باندې صحیح کېږي. د دې آیات له مخې نه څرګند معلومیږي چې بس یوه اسانه برخه د قرآن لوستل فرض دی. په قرآن کې موږ دا نه مومو چې د فاتحې لوستل امر شوی، په لمانځه کې د فاتحې د لوستلو امر شوی. نو ځکه څوک چې وایي د فاتحې لوستل فرض دی، نو هغه رای درانه نه ده، د منلو نه ده، ځکه په قرآن کې دا امر نشته چې په لمانځه کې به د فاتحې سوره لولئ. په حدیثو کې راغلی چې څوک په لمانځه کې د فاتحې سوره ونه لولي، لمونځ یې ناقص دی. دوهم، د امام د قرائت په وخت کې له ځان سره قرآن ویل، شونډې پرې خوځول او غوږ نه نیول د قرآن د صریح حکم خلاف عمل دی. په ډېرو واضح او څرګندو الفاظو موږ ته لارښوونه شوې ده چې د قرآن د تلاوت اورېدو په دوران کې به تاسو دقیق غوږ نیسئ او خاموش ساکت وئ. یعنې دا جسارت نه دی چې سړی سره لدی چې د قرآن دغسې یو څرګند آیات مخ دی او بیا هم دغسې یو خبره ومنو، پیغمبر علیه السلام ته داسې منسوب کو چې د دې صریح او څرګند آیت سره تعارض ولري. که موږ ته داسې دوه متعارضې رایې یا متضاد روایات مخې ته راشي چې یوې وایي د امام قرائت د مقتدي قرائت هم دی، مقتدي به د امام د قرائت په وخت کې پټه خوله وي او قرائت به نه کوي. یو موږ ته دا خبره وکړي. او بل وایي چې مقتدي به هم د امام تر څنګ د فاتحې سوره له ځان سره لولي. نو موږ له ځان پرته ویلی شو چې دا دوهمه رایه له قرآن سره تعارض لري او لومړۍ رایه له قرآن سره په بشپړه توګه توافق لري. حتما به دې دومې رایې ته ترجیح ورکوم، نه لومړۍ ته. اوس راشئ دغو خلک رایه وسیلو چې په لمانځه کې د فاتحې سوره لوستل فرض ګڼي. دا وګورو چې دوی په کومو روایاتو استناد کوي او څه دلیل ورته لري. د قرآن څرګند آیتونه مو ولیدل چې د قرائت په دوران کې مؤمن ته څه لارښوونه کوي، د سکوت، د عدم تکرار او خاموش پاتې کېدل.
لو عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. دا هغه چا منځ نه دی چې د فاتحې سوره قرات نه کوي په لمانځه کې. یعنی څوک چې فاتحه الحمدلله په لمانځه کې ونه لولي لمونځ نه دی. په بخاري کې دا روایت 2 ځلې په دغو شمیرو راغلی 256 214. وایي چې له عباده ابن صامت نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه چاته منځ نه دی د هغه چا منځ نه دی چې د فاتحه الکتاب یعنی سوره فاتحه تلاوت نکړي. همداراز له همدې عباده ابن صامت روایت دی چې بیا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. دغه چا منځ نه دی چې د فاتحې سوره تلاوت نکړي. دا دواړه روایات الفاظ هم او راویان هم سره ورته دي. د دې روایت په تعبیر کې د محدثینو او فقهاو ترمنځ اختلاف دی. ځینې داسې تعبیروي چې ګواکې په لمانځه کې د فاتحې سوره لوستل فرض وي. له دې پرته لمونځ نه صحیح کېږي، هم د جماعت په لمانځه کې او هم انفرادي لمونځونو کې، هم په جهري لمونځونو کې او هم په خفیه لمونځونو کې، هم د مقتدی لمونځ او هم د امام لمونځ. په جهر لمونځونو کې هم باید مقتدی له امام وروسته دا سوره ووایي، که نه نو لمونځ صحیح نه دی. د دې لپاره چې په دې اړه صحیح رایه معلومه کړو باید لاندې ټکي په پام کې ولرو. اول، په قرآن کې د لمانځه د ترکیب په اړه څو خبرې شوي. د لمانځه په پیل کې د الله نوم یادول، وذکر اسم ربه فصلى، د الله تعالی نوم به یاد کړ او لمونځ یې وکړ. یعنی لمونځ پیل د الله تعالی د نامه په یادولو سره. همدې لپاره موږ لمونځ د الله تعالی په نامه سره پیل کوو، الله اکبر سره پیل کوو. او دا هماغه څه دی چې قرآن کې راغلی. د مؤمن په ارتباط ویل شوي دي چې الله ور په یاد شي بیا لمونځ کوي، الله یادوي او بیا لمونځ کوي. قبلې ته مخ کول، فول وجهک شطر المسجد الحرام، د مسجد الحرام لوري ته مخ. دوم لارښوونه چې د لمانځه په ارتباط په قرآن کې راغلی همدا ده چې ستا لمونځ باید د قبلې لور کې، په لمانځه کې باید قبلې ته مخ کړي. قیام، اذا قمتم الى الصلاه، معلومیږي چې دا قیام هم د لامدې نه اخیستل شوی. چې کله لمانځه ته پورته کېږي بیا وایي چې کله لمانځه ته پورته کېږي نو څه وکړي، او داس په ارتباط لارښوونه شوه. قرائت، فقرأوا ما تيسر من القرآن، چې مخکې تشریح کړ. فقرأوا ما تيسر منه، وقرآن الفجر، د سهار په لمانځه کې د قرآن تلاوت. قرائت د لمانځه یو بل مهم جز دی او په دغو آیاتونو کې هغه ته اشاره شوې ده. دا قرائت له دغو آیاتونو نه اخیستل. رکوع او سجده، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، د رکوع د سجدې په ارتباط کې شمېر ځایونه کې راغلي. قرائت او سجده یوازې د لمانځه په معنا اخیستل شوې ده.
د رکوع او سجدې یادونه شوې ده، یعنی چې دا هم دوه د لمانځه فرایض دي لکه دا نور چې په قرآن کې راغلي: تکبیر تحریمه، قبله ته مخ کول، قرائات او همداسې رکوع او سجده په ولاړه لمونځ کول. په قرآن کې د دې لپاره شاید نه مومو چې په لمانځه کې د فاتحې د سورې لوستل ترې معلوم شي، بلکې په مکرره توګه ویل شوي چې د قرآن کومه اسانه برخه تلاوت کړه. الله تعالی موږ ته امر کوي چې د قرآن د تلاوت په وخت کې ساکت او غوږ ونیسو. د دې معنا دا ده چې د امام د قرائت په وخت کې به غوږ نیسو او له څه ویلو به ډډه کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د امام قرائت د مقتدی قرائت ده. من صلى خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة. څوک چې په یو امام پسې لمونځ وکړي نو د امام قرائت د ده لپاره هم قرائت، یعنی د امام قرائت د ده قرائت هم ده. د دې معنا دا ده چې په امام پسې ته ولاړ او په جهري لمونځونو کې هغه قرائت کوي، د هغه قرائت داسې ده چې لکه تا هم چې قرائت کړی، د هغه قرائت ستا قرائت هم ده. یعنې ته بیا دې ته ضرورت نه لري چې هماغه تکرار کړي، اورېدل دي. د امام قرائت ستا لپاره هم قرائت. که څوک امام په رکوع کې ونیسي، امام له رکوع نه سر نه دی راوچت کړی، رکوع ته تلو په دوران کې ونیسي یا په رکوع کې ونیسي، نو دا رکعت تا نیولی ټول منل کېږي، د یو کامل رکعت په توګه مشاهده شي. په داسې حال کې چې تا د امام قرائت نه دی اورېدلی، رکوع کې د هغه موندلی، همدغه رکعت تا کړی، اعاده یې در باندې لازم نه ده. او دا د اکثر فقهاو رایه ده. دو خبرو ته په پام سره ویلی شو چې په جار منځونو کې او هغه مهال چې امام قرائت کوي د فاتحې سوره یا د قرآن نور آیاتونه لوستل د قرآن د صریح حکم خلاف عمل ده. څوک چې د امام د قرائت په وخت کې له ځان سره قرائت کوي، شونډې خوځوي، په عجله او تلوار سره قرائت کوي، دا کار د قرآن او سنت خلاف عمل ده. ځکه الله تعالی خپل پیغمبر له داسې کولو منع کړی. پیغمبر علیه السلام به د بعثت په لومړیو کې د وحی د نزول په مهال د فرشتې د قرائت په دوران کې همدا کار کول الله تعالی له دې نه منع کړ. اورېدل د لوستلو ځایناستی دی. څوک چې قرآن اوري داسې دی لکه چې په خپله قرآن لوستلی، او ډېر ځلې د اورېدو اغېز تر لوستلو هم زیات وي. حتی پیغمبر علیه السلام د خپلو صحابانو چاته وایي چې تلاوت کړئ وایي ورم. که اورېدل او لوستل یو شان نه وای نو پر هغه چا به د قرائت سجده نه لازمېدله چې د سجدې آیت واوري. د سجدې څوارلس آیتونه د احنافو له نظره چې څوک واوري یا یې ولولي باید سجده د قرائت وکړي، سجده د تلاوت. معنا یې دا ده چې دا اورېدل کټ مټ داسې دی لکه چې سړی په خپله وایي. دلته ستله خپلې ژبې باندې یو غږ اوچتوي او غوږ دی اوري، هلته د یو بل له ژبې نه له خولې نه یو غږ راوتلی دی او ستا غوږ اوري. دواړه ورته دي، یو عین کار ده. د همدې لپاره چې څوک د سجدې آیت واوري په هغه باندې هم سجده لازم ده، یوازې په لوستل کې نه بلکې په اورېدونکي هم. د دې معنا دا ده چې اورېدل او لوستل ورته دي سره. په خفیه لمونځونو کې په امام پسې قرائت داسې دی لکه له قرائت پرته نور تکبیرات او تسبیحات ویل. یوه رایه دا ده
نه یوازې د ممانعت لپاره یې د منلو وړ دلیل او توجیه نشته، بلکې د جهري قرائت اړوند حکم په ناسمه توګه تعبیرول او خفیه قرائت ته غځول دي. د احنافو ځینې مشایخ په دې باور دي چې په خفیه لمونځونو کې دې له قرائت ډډه وشي. دغه مقابل کې رایه دا ده چې دا خفیه لمانځه کې د دې په ځای چې مقتدي پټه خوله یې او هېڅ ونه وایي او فکرونو کې غرق وي، ښه دا ده چې دا تلاوت وکړي او په دې کې څه معنی او حرج هم نشته. سکوت او خاموشه اوسېدل او غوږ نیول مربوط ده په قرائت سره، په لوړ غږ قرائت دې پورې مربوط. هغه مهال سکوت لازم دی او غوږ نیول لازم دی، اما هغه مهال چې امام خفیان لمونځ کې ستا امامت کوي او ته څه نه اورې، آیا دا صحیح ده چې په دا مهال هم باید هغه هېڅ ونه وایي او که وویل په دې باندې ګناهګاره کېږي او د دې آیت خلاف عمل یې کړی ده؟ ځینې علما او محققین په دې رایه دي چې نه، دا وخت کې قرائت کول داسې دی لکه امام چې رکوع کې او تسبیحات وایي ته هم وایي، یا امام تکبیر وایي ته هم ورسره تکبیر وایي، سجده کې تسبیحات وایي ته هم ورسره وایي. د دې په ځای چې خاموش شي هېڅ ونه وایي، ښه دا ده چې فاتحه ووایي، قرائت هم وکړي ورسره. دا د هغه سره تعارض نه لري. کله فاتحه پرته لمونځ نه وای نو د هغه مقتدي لمونځ به صحیح نه ګڼل کېدو چې له قرائت وروسته او په رکوع کې امام موندلی. فرض هغه دی چې الله تعالی د کولو حکم کړی وي، نه د فاتحې د ویلو په اړه په قرآن کې کوم حکم مومو، نه صریحا او نه اشارتا، او نه د پیغمبر علیه السلام له حدیث داسې معلومیږي چې ویلې فرض. ځکه پیغمبر علیه السلام ګڼ شمېر احادیث داسې مومو چې په نورو امورو کې د ته ورته الفاظ کارولي، لکه لا ایمان لمن لا امانت له، هغه څوک چې امانت نه لري ایمان نه لري. لا دین لمن لا عهد له، څوک چې په خپلو ژمنو باندې عمل ونه کړي هېڅ دین نه لري، هېڅ دین نه لري. آیا د دې معنا دا ده چې که څوک په وړي شي کې خیانت وکړي نو د ایمانه ووتو؟ د دې معنا دا ده چې که څوک یو ځل په یو عادي واده کې درته منتظر یم، منتظر ونه شو، لاړ خپله واده یې ماته کړه، په دې سره بیخي له دینه وځي؟ داسې نه ده، یقینا داسې نه ده. لکه دلته چې کمال د اسلام او ایمان مراد دی، په هغه روایت کې هم کمال او حسن د شل منځه مراد دی. د دین تقاضا دا ده چې څوک به خیانت نه کوي، ایمان او خیانت سره نه جوړیږي. د دین کمال دا دی سړی امین وي، له خیانت ډډه وکړي، څه چې ورته په امانت سپارل کېږي په هغه کې خیانت ونه کړي. همداراز دین یعنی د ځینو احکامو د ساتیرو په وړاندې ژمنتیا، څوک چې په خپل عهد باندې وفا نه کوي نو هغه اصلا کې هېڅ دین نه لري. دلته هم کمال د دیانت مراد دی، نه دا چې په یو وعدې کې تخلف سره انسان د ایمان او د اسلام له دایرې او د دین له دایرې نه وځي. د فاتحې په ارتباط همدغسې چې یو کامل لمونځ، ښه غوره صحیح لمونځ هغه ده چې په هغې کې فاتحه هم ولوستل شي. د جمع په لمانځه کې د فاتحې د لوستلو او نه لوستلو په اړه ځینې روایت یو څه وایي او ځینې بل څه. له عبدالله ابن شداد رضی الله عنه، جابر رضی الله عنه او عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما راغلی روایات وایي چې د امام قرائت د مقتدی قرائت هم ده.
ګڼ شمېر روایت راغلی دي. کاش چې اوس هغه کار کولی چې موږ ټول تاسو ته کړي وسي روایات څومره دي. دلته ما ګڼ شمېر روایت راخیستي چې تاسو ته ووایم. وخت هم اوس پای ته رسېدلی. 1 2 3 4 5 روایات ما دلته نقل کړي. ټول وایي چې د امام قرائت د مقتدي قرائت هم. بل لوري ته له عباده ابن صامت او له ابو هريره رضی الله عنه او ابو امامه رضی الله عنه راغلی روایت وایي چې له فاتحې پرته لمونځ یا ناقص دی یا اصلا لمونځ نه دی. د خداج نوم ورکړی شوی ده. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خطاج یعنی ناقص دی. هر هغه لمونځ چې په هغه کې فاتحه ونه لوستلی شي ناقص دی. د بیهقي روایت. همداراز ابي امامه وایي چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی چا چې په امام سے په لمانځه کې قرائت ونه کړ د هغه لمونځ ناقص دی. د دې دواړو ترمنځ تفاوت دا دی چې هغه کې ویل شوي دي چې فاتحه یې ونه لوستله لمونځ یې ناقص دی او په دې کې ویل شوي دي چې قرائت یې ونه کړ لمونځ یې ناقص دی. همداراز د درې نور روایات دي چې همدغه خبر کوي. لا صلاة الا بقرآن بفاتحة الكتاب. بیهقي روایت کړ. ابو هريره رضی الله عنه ته منسوب روایت. دارقطني کې 2 روایت راغلي چې دواړه یې ضعیف ګڼلي. یو ابن عباس رضی الله عنه ته منسوب شوی چې د دې اعتبار وړ نه ګڼي. روایت هم دا دی. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك قراءة الإمام خافت او جهر. د امام قرائت تا ته کافی دی که هغه خفیان مونځ کوي او که په جهر سره کوي. یعنی په خفیان مانځه کې هم د امام قرائت ستا لپاره کافی ده. اما دا ضعیف ګڼل شوی. بلې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته روایت دی چې هغه هم ضعیف ګڼل شوی. دې ته مو باید پام وي چې د یوې رایې پلویانو دغو روایاتو ته صحیح ویلي او د بلې رایې پلویانو مخکینیو روایاتو. د اسناد له مخې د دغو روایاتو د صحت او عدم صحت په اړه وروستۍ پرېکړه کول که محال نه وي نو ډېره ګرانه ده. لږ تر لږه یو فقیه ته ضرورت ده چې هغه وکولی شي له دغو نه متضاد او متعارضو روایاتو نه یو غوره کړي. متاسفانه چې اوس بس ځینې داسې فکر کوي چې هر څوک کولی شي د همدغو متعارض او متضاد روایاتو نه فقط په همغه باندې عمل وکړي چې بخاري ورته صحیح ویل او له همدې نه لویې فتنې راولاړې شوې. موږ مخکې ویل چې فقهاو د ډېر غور و دقت و زحمت وروسته روایات چڼلې دي او بیا د ټولو له منځ نه یې تر ټولو غوره هر یوه انتخاب کړی ده او د هغه مطابق یې موږ ته لارښوونې کړې. د اختلاف د مخنیوي لار همدا ده چې هر څوک پرې نه ږدو. دا ذهنیت په ټولو کې را پیدا نه شي. دا جسارت او جرأت هر چا ته ور نه کړو چې بس چېرته هم چې کوم روایت لاس ورغی او خوښې سو د سلیقې سره د مزاج سره د دل حالت سره برابر و
هماغه غوره کړي او په هماغه باندې عمل وکړي. تاسو ګورئ چې په ډېرو وړو وړو مسایلو کې څونه مختلف روایات، متعارض روایات، یو سوی بل سوی. همدې باندې اکتفا کوو، راځو سوالونو ته.